پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک دی اذا احب الله عبدا چې کله الله تعالی د یو بنده سره محبت کوي نو ابتلاه داغه علامه دی چې الله تعالی په یو پریشانی کې مبتلا کی الله تعالی نه جوړي ور باندې راولي الله تعالی بل قسم مسکنه تو پریشانی ور باندې راولي فمن رضي فقد اجتباه فمن صبر فقد اجتباه چې کم سړی پر دې بیماری باندې صبر وکي نو الله تعالی د انتخاب د ځان د پاره وکي چې دا ماته ډیر نږدې بندس او من رضي فقد اجتباه فقد استفاه چې کم سړی په دې بیماری باندې په دې مصیبت او حادثه باندې راضي او خوشاله سي الله تعالی په ټول انسانيت کې د انتخاب د خپل دوستۍ د پاره وکي چې کله الله تعالی یو بنده ته د خیر اراده وکي نو د ټولو سمخ کې پراغي باندې تکلیف پیښ دي کچېره پر دې تکلیف باندې د صبر وکي الله تعالی ځان تر نږدې کوي او که په دې تکلیف باندې د نور رضا او خوشحالي ښکارا کوي بیا په الله تعالی د انتخاب د خپل دوستۍ د پاره کوي چې دا بنده د دې اهل دی چې زما په دوستانو کې ولي کړسي نو الله تعالی پر انسانانو باندې مختلف حالات راولي او الله تعالی په دې حالاتو باندې د انسان د صبر امتحان اخلي